السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګلونو زده کوونکو جوړ په خیر تازه انشاءالله چې ټول به ښه یاستئ. فامیل مو تاسې ملګري دوستان ټولګیوال ښه یاستئ انشاءالله. مننه. څنګه دی د ژوند شیبې مو څنګه تېرېږي، یعنې ژوند مو څنګه تېرېږي؟ خورا ښه، آفرین. پوهېږئ ژوند په څه معنا؟ ژوند په کومک کولو ارزي، یعنې معنا دا ده چې ژوند کې به خوښي هم راځي او په ژوند کې به غمونه هم راځي، سختې لوړې ژورې به ټولې راځي. کله به یو څوک ډېرې زیاتې پیسې ولري، خو کله به بیا هېڅ پیسې نه لري. کله به ډېر خوشحاله شي او کله به بیا ډېر د ژړا حالت ته ورسېږي. کله کله به د زړه ډېر خوشحاله شي، کله به د زړه بیخي احساس کوي، خو کله به بیا د احساس کېدو وایي چې کاش زه نه وای دلته. سمه ده؟ ځکه موږ وایو چې ژوند لوړې ژورې لري. نو د دې ژوند لوړې ژورې دا چې څنګه موږ به نن کیسه لولو د بریالي په هکله. او بل خبر دا ده چې کورنۍ دنده مې درته درکړې وه. کورنۍ دنده دا وه چې لوبې وې. تاسو ته به یاد وي په تېرو درسونو کې مو د ماشومانو لوبې ولوستلې، البته ډېرې په زړه پورې لوبې وې. نه پوهېږم چې ستاسو به کومې لوبې خوښېږي، خو زما هغه لوبې خوښېږي چې ډېرې ټوکې پکې وي او ډېرې زیاتې ساده وي. نو که وخت راغی زه به تاسې میلمانه کوم او یو ځای به سره لوبې کوو. سمه ده انشاءالله. بیا به وګورو چې د تاسو لوبډله لوبه ګټي او که زموږ لوبډله لوبه ګټي. سمه ده؟ ښه ګلنو زده کوونکو، نو راځئ چې لاړ شو. کورنۍ دندې مو ترسره کړي. نن د پښتو د دریم ټولګي مضمون به در سره وي. البته کوم مضمون؟ هغه هم د پښتو مضمون چې هلته لیکل شوی دی. څوم لوست به لولو؟ موږ به 14 لوست ولو. په 22 څلرویشتم او 25 صفحې مخونه چې دي هغه به لولو په دې درسونو کې انشاءالله. نو کیسه ډېره لویه کیسه ده او له ډېره له مفهومه ډکه کیسه ده. ما تاسو ته وویلې چې ژوند لوړې ژورې څنګه کوي لري. ګلنو زده کوونکو، دلته یې ویلي په پوښتنو کې وایي چې تاسې د یوې داسې پېښې کیسه وکړئ چې زورېدونکې او خپله مو لیدلې وي. ګلنو زده کوونکو، کیسه دلته د بریالي ده. بریالي کیسه کوي چې څنګه ماینونو ته ورځي او ماینونه څه شی دي، چاودېدونکي توکي څه شی دي. ما یې ځینې انځورونه دلته نښلولي دي چې دا څه شی دی. موږ به زه ورباندې خبرې وکړم. ګلنو زده کوونکو، زموږ تاسو هېواد سیمې له ډېرو ناخوالو سره مخ دي، خو یوه ناخوالو یو ډول د ماینونو یا چاودېدونکو توکو شتون دی. تاسو وګورئ په ډېرو سیمو کې، کلو کې، غرو کې، دشتو کې، سرکونو په غاړه، په ډېرو داسې ځایونو کې چې هلته خلک ژوند کوي چاودېدونکي توکي موجود دي. اوس چاودېدونکي توکي څه شي ته وایي؟ هغه خطرناک توکي یا مواد دي چې د انسان د مرګ سبب ګرځي. که چېرته یو څوک چې هغه مسلکي نه وي، په هغه نه پوهېږي، لاس وروړي او یا هغه وخوځوي یا په هغه پښه کېږدي یا لاس کېږدي، هغه د انفجار یا د چاودنې سبب ګرځي چې موږ به یا وژني او یا به زموږ د ژوند د ټول عمر د معیوبتوب چې کېږي سبب ګرځي. اوس معیوب کېدل څه معنا لري؟ تاسو وګورئ په دې انځور کې ګلونو زده کوونکو، ښاغلی بوډا هم یوه پښه نشته دی، د دې کاکا هم یوه پښه نشته دی. ډاکټر ورته مصنوعي یعنې پلاستیکي پښې څنګه کوي؟ اچوي. دا ولې چې دوی د دې ماینونو او یا هم د دې چاودېدونکو توکو قرباني شوي دي. وګورئ په دې انځور کې ځینې چاودېدونکي توکي دلته شته چې تاسو یې کتلی شئ په دې ځای کې. وګورئ دغه یې انځور دی. ډول ډول چاودېدونکي توکي په مختلفو شکلونو باندې څنګه دي موجود دي. هر هغه چاودېدونکي توکي چې هغه ته تاسو لاس وروړئ هغه به چاودنه کوي او یا به زموږ تاسو سترګې، پوزه، لاس، پښې به څنګه کېږي، هغه له ژوند موږ نه اخلي. نو اوس که چېرته وګورئ موږ تاسو چاودېدونکي توکي په هر ځای کې ولیدل، نو زموږ تاسو مسؤلیت به دا وي چې هلته خپل ټیمونه موجود دي. دا وګورئ دا هغه وګړي دي، هغه خلک دي چې هغوی د ماینونو د چاودېدونکو توکو ضد جامې اغوستې دي. یعنې دوی کولی شي چې هغه ماین، هغه اوسپنه چې زموږ تاسو په سیمو کې پرته ده، هغه څنګه کړي؟
خنثا کې. نو وګورئ دغه راغلي دوی باندې تاثیر نه کوي ځکه دوی ډېر درانه زرې واسکټونه جامې اغوستې دي، ټول ټیم موجود دی. موږ تاسو پورې اړه نه لري چې دې ته چې وکړو لاس ورړو یا یې په کاڼې ولو. تاسو به د معارف تلویزیون نه یوه پروګرام لیدلی وي چې خپرېږي، یو ماشوم راځي وایي چې زه هغه مرمۍ په کاڼو ولم، بیا هغه بل کاکا راځي هغه یې مخه نیسي. هغه خو به م لیدلی وي که نه تلویزیون چې خپرېږي. ګورئ هغه موږ ته څه را زده کوي؟ هغه موږ ته دا را زده کوي چې موږ هیڅکله باید چاودېدونکي توکي په کاڼو ونه ولو، په هغوی پښه کېنودو، هغوی ته ور نه شو، بلکې زموږ مسؤلیت به دا وي چې هغه ټیمونو ته خبر ورکړو چې هغه دوی څنګه کولی شي له منځه وړی شي. ګلونو زده کوونکو دا وګورئ ماینونه یا چاودېدونکي توکي هیڅکله نه ماشوم ګوري، نه بوډا ګوري، نه ځوان ګوري، نه غریب ګوري او نه مالداره. هر څوک چې ورسره ولګېږي د هغه پښه، لاس او حتی د ژوند د اخیستلو سبب یې ګرځي. نو لطفا هیڅکله به دغسې توکو ته چې تاسو یې نه پېژنئ او یا یې هم پېژنئ چې ډېر زیات ګواښونکي وي، خطرناک وي، لاس نه وروړئ. نو ستاسو دنده به د کلي د مشر، د ملا امام او یا همدارنګه د خپل پلار مور خبرول وي چې په هغه سیمه کې داسې یو شی موجود دی. تاسو به بیخي هغه ته حد لنډ هم نه ورځئ. نو خدای مکړه کله چې موږ معیوب شو نو بیا به زموږ تاسو ژوند له ډېرو سختو کړاوونو مصیبتونو څخه څنګه وي ډک وي. نو له همدې امله موږ تاسو به نن دا لولو چې بریالي ته څه پیښیږي په ژوند کې. وګورئ دغه انځور هلته هم شته دی، له ډول ډول چاودېدونکو توکو څخه موجود دی. شکلونه یې بیل بیل دي خو تاسو به یې پېژنئ او د هیڅ یو ته به هم چې کوئ لاس نه وروړئ. همدارنګه دغه هم یو بل انځور دی چې مختلف انځورونه یې شته دی. اوس اکثره وخت په کومو سیمو کې چې هغه ټیمونه چې هغه ماینونه څنګه کوي له منځه وړي، هغوی دغه علامې هلته څنګه کړې وي له ځان سره ایښې وي، یعنی خطر. کله چې دغه علامه موږ چیرته وینو موږ باید هغې سیمې ته څنګه شو هیڅکله هم ور نه شو. او یا هم دلته تاسو وګورئ هیڅ شی نه دي لیکل شوي خو دلته یو سر کوپړۍ او څو هډوکي په دې شکل سره یې ښودل شوي. دا هم موږ ته څه معنا راکولی شي؟ دا هم موږ ته د خطر معنا راکولی شي. دلته لیکل شوي چې خطر، خو دلته نه دي لیکل شوي. هر سیمه په هر ځای کې چې موږ تاسو دغه علامه ګورو معنا دا ده چې هغه څنګه ده ډېره زیاته ګواښونکې ده. نو هیڅکله به هغه ته څه کوئ نه ورځئ. نو ځکه موږ وایو دلته موږ نه پوښتنه کړې چې تاسو هسې کیسه وکړئ چې هغه له ډېره بوږنوونکې وي، زړه بوږنوونکې وي. ګلونو زده کوونکو ما داسې کورنۍ لیدلې وه چې زموږ تاسو په سیمه کې غټ هوان مرمۍ پرته وه، هغه یې راخیستې وه او په کور جوړولو په یو دیوال کې ایښې وه تر څو دیوال جوړ کړي ورباندې. ډېر کلونه په همغه مرمۍ باندې عمل ته تیر شو، خو یو وخت راغی چې بله مرمۍ راغله په همغه هوان باندې ولګېدله، هماغه د کور دیوال څه چې ټوله کوټه یې له منځه ویوړه، بلکې د کورنۍ غړي شهیدان او ډېر سخت زخمیان شو. دا هغه پیښه وه چې زموږ د ګاونډیانو سره وشوه. بیا چې کله موږ پوښتنه وکړه هغه داسې شوي وو چې هماغه د هوان مرمۍ په بله مرمۍ باندې څنګه شوې وه خطایي لګېدلې وه. نو وګورئ کلونه کلونه همهغه د هوان مرمۍ څنګه وه په دیوالونو کې پاته وه. کله چې هغه عمل ته پاته وه نو څه وشو بیا؟ نو بیا په دیوالونو کې پاته وه، بله مرمۍ ورباندې لګېږي او ټول د خلکو هغه د وګړو ژوند همدارنګه د کورنۍ د غړو ژوند څنګه کوي له خطر سره مخ کوي. دغه کیسه وه چې ما لیدلې. نو دغسې به ډېرې زیاتې کیسې وي. زموږ تاسو په ګاونډیانو کې ډېر زیات داسې وګړي شته چې هغه څنګه وي، هغه معیوبه وي. د هغوی څنګه وي، پښې مثلا نه وي، یا یې لاس نه وي، یا یې سترګې خرابې وي، یا یې غوږ نه وي، یا یې نور د بدن غړي څنګه وي له لاسه ورکړي وي. نو کله چې تاسو د بدن غړي له لاسه ورکړئ دا به بیا ډېره سخت ژوند وي او له ډېرو مشکلاتو ستونزو به څنګه وي ډک وي. بل دا ده چې که څوک معیوب شي، که څوک پښه یا هم لاس او یا هم د بدن نور غړي له لاسه ورکړي، موږ د هغوی سره مسؤلیت څه شی دی؟ یعنی معیوب په څه معنی؟ معیوب په دې معنی چې یا به د بدن کوم غړی له لاسه ورکوي، ژوندی به وي خو د بدن غړی به له لاسه ورکوي، یا پښه، لاس، سترګه، غوږ، هر شی چې وي. زموږ مسؤلیت درنو زده کوونکو دا دی چې همیش باید له هغوی سره کومک وکړو، همکاري وکړو. داسې همکاري که چېرته زموږ تاسو سره پیسې وي پیسې ورکړو، که چېرته هغه نه وي په لارې د هغه سره کومک وکړو، که هغه سره چېرته سودا وي هغه نه سودا واخلو موږ یې ورسره ویسو او هغه ته هېڅکله په بده په ټیټه سترګه
نه ګورو. نو ځکه موږ تاسو دا مسؤلیت دی د ګوري د ساينس پوهانو د ډاکټرانو مسؤلیت دا دی چې هغوی ته مصنوعي پښې جوړې کړي. مصنوعي پښې په څه معنی؟ یعنی هغه پښې چې هغه د پلاستیک څخه جوړې شوي وي دوی ته د اصلي پښې کار ورکوي، د اصلي پښې ته ورته وي خو هغه شانکار چیرته کولی شي. دغه تاسو وینئ په دې انځور کې ډېرې زیاتې مصنوعي پښې شته دی چې په دې انځور کې هم ډاکټر دې ته یو مصنوعي پښه جوړه کړې وي همیشه هغه ایسته کوي او اچوي. نو دا زمونږ تاسو چې شو مسؤلیتونه شو. هغوی ته په ټیټه سترګه باید ونه کتل شي، د هغوی سره په لارې باید کومک وشي، د هغوی سره په زینو کې ختلو کې باید کومک وشي، موټر کې ختلو ته کوزیدلو ته باید کومک وشي، همیش ورسره کومک او په ښه سترګه وکتل شي او هغه ته هغه وهڅوو، ورته ووایي چې آفرین چې ته درس ته ځې، کار کوې، موټر چلوې، دکانداري کوې. هغوی باید داسې کارونه وکړي لکه موږ تاسو چې کوو. نو کله چې موږ هغوی سره کومک وکړو نو بیا دا څنګه کېږي؟ پوره کېدلی شي. ګلو زده کوونکو زموږ تاسو په درس کې په 23 مخ چې پروت دی څو دانې کلمې دي. زه به د هغو کلمو معنا تاسو ته ووایم او تاسو به جملې ورباندې جوړې کړئ. بیا به په راتلونکي درس کې د بریالي کیسه لولو چې د بریالي سره به څه پېښ شوي دي. سمه ده؟ ښه راځئ. اوسېدل. اوسېدل په څه معنا؟ آفرین. اوسېدل معنا ژوند کول. څه شی؟ ژوند کول. یعنی په یوه سیمه کې څوک اوسېدل ژوند کول. مثلا موږ په کابل کې ژوند کوو، ته په ننګرهار کې ژوند کوې، ته په بدخشان کې ژوند کوې. دې ته څه وایي؟ اوسېدل یا ژوند کول. بېوزلي څه ته وایي؟ بېوزلي معنا آفرین. بېوزلي معنا غریبي. څه ته وایي؟ غریبي. صحیح شو؟ چی ته وایي؟ غریبي. بېوزلي چی ته وایي؟ ښه بل راځو. ستونزې. ستونزې چی ته وایي؟ آفرین. ستونزې مشکلات. چی ته وایي؟ ستونزې معنا مشکلات. ستونزې درلودل، مشکلات درلودل. موږ په ژوند کې ډېرې ستونزې لرو، د ستونزو دپاره باید کار وشي. آفرین. قهر چی ته وایي؟ آفرین. قهر وایي غصه. قهر چی ته وایي؟ غصه کېدل، په قهرېدل یا خپله غصه. او همدارنګه روغتون به چی ته وایي؟ روغتون. چیرته چې څوک معیوبه شي یا ټپي شي یا مریض وي موږ باید چیرته لاړ شو؟ روغتون ته لاړ شو. چې روغتون چی ته وایي؟ شفاخانې ته. صحیح شو؟ یا شفاخانې ته وایي او یا خپله شفاخانه ولیکم، فرق نه کوي. سمه ده؟ ښه راځو. ناهیلې. صحیح شو؟ ناامیدي. څه ته وایي؟ په ژوند کې ناامیدي کېدل. یعنی معنا دا ده چې ناامیده کېدل. صحیح ده؟ نو دا څو کلمې دي؟ شپږ کلمې دي. په دې شپږو کلمو باندې به تاسو یوه جمله جوړه کړئ. زه به وګورم چې تاسو نوې کلمې څنګه یاد کړئ او هم دغه سختې کیسې د ژوند سختې کیسې چې هغه د ماینونو چاودېدونکو توکو نه ډکې وي تاسو خپل کلي کې خپل ملګرو ته، دوستانو ته، کورنۍ غړو ته وکړئ او دغه پیغام ورسره شریک کړئ چې باید د چاودېدونکو توکو څخه څنګه شو لرې واوسېږو. نو ما ته اجازه راکړئ، زه به بیا هم راځم. ومن الله توفیق.